آسان خدمت واقعا لکه څنګه چې د نوم څخه پیدا دی دا یو سهولت د خلکو لپاره. موږ چې کله د آسان خدمت په اړه لومړی واورېدل نو موږ نشو کولی چې باور وکړو چې دا واقعا دومره سهولت دی. خو چې کله ستاسو ټیم سره موږ په کابل کې کېناستو او د دوی څخه مو واورېدل او بیا یو سفر موږ آذربایجان ته درلود، هلته مو آسان خدمت ولیدل، موږ نهایت زیات متاثره شو. واقعا هیڅ کار ناممکن نه دی، هر شی ممکن دی که چېرته موږ په همغه طریقه په زمان سره سم او د یو منظم پلان سره سم هغه خواته لاړ شو. نو زه چې د افغانستان آمادګي ګورم، فعلا ډېر زیات آمادګیګانې دې ته نیول شوي دي. د دولت هغه سیاسي تعهد چې ګورم ډېر یو قوي سیاسي تعهد دی. افغانستان د دولت د خانه د مالیې د وزارت د خانه هم دې وجود لري او څرنګه چې خپله اداره ګورم او نور ادارات ګورم، ادارات هم لیواله دي دې ته تر څو خپل اداراتو کې ریفورم راوړي او عامه خدمات په ډېر سهولت سره او کیفیت سره عرضه کړي. د خلکو غوښتنه هم دا دی تر څو چې عامه خدمات په سهولت سره او په کیفیت سره خلکو ته وړاندې شي. نو دا کاملا ممکن دی. آمادګی‌ګانې هم نیول شوي دي او موږ هم ورته آماده یو تر څو چې دغه څومره لږ وخت چې پاتې دی د شروع کېدو ته هغه آمادګی‌ګانې هم تکمیل کړو. انشاءالله چې دا پروسه په افغانستان کې هم کامیابه وي. تاسو ته معلوم ده چې هر شی نوی شروع کېږي، داسې نه وي چې کامل وي. نو یو نقطې نه به یې موږ آغاز کړو او زه مطمئن یم چې ډېر ژر به موږ وشو کولی چې هغه بهتر حد ته ورسوو. چې هلته لاړو واقعا دغه د ټیم ټول غړي متاثر ول او د ټیم ټول غړي هر یو بیل بیل به فیدبک ورکوو چې دا خلک ډېر زیات همکاره دي، ډېر زیات لیوال دي او موږ سره دوی ډېر زیات ژمن دي تر څو چې دغه پروسه په افغانستان کې تطبیق شي. ولې راځئ داسې ووایو چې د خلکو توقع اوس د عصر او د زمان سره دا دی چې باید سیستمونه ساده شي، بهتر شي او خلکو ته سهولت ایجاد شي. نو که چېرته موږ وشو کولی چې دغه عامه خدمات چې اوس په پخواني سیستمونو باندې روان ده ټول دا قلمي دي او یا دا چې ادارات په پراګنده شکل پراته دي. ازدحام ترافیک ښار کې زیات ده، یو مشتري ته ډېر زیات سخته ده چې د یوې ادارې نه بلې ادارې ته لاړ شي، څو ادارو ته لاړ شي، د امضاګانو لپاره ډېر زیات وخت یې ضایع کېږي. فلهذا که چېرته دغه ټول خدمات موږ وشو کولی چې یو چتر لاندې راوړو او دا سهولت خلکو ته ایجاد کړو په ضمن کې چې دا د خلکو د خوا نه استقبال کېږي، د خلکو اعتماد په دولت باندې زیاتېږي، خلک د دولت سره همکاري زیاتېږي او په ضمن کې د خلکو په ژوند کې یو سهولت ایجادېږي او حتی د خلکو په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کولی شي. 100% ژمن یو. الحمدلله ریاست عمومي عواید لومړیو اداراتو څخه و، لومړیو اداراتو څخه نه بلکې لومړۍ اداره وه چې د آسان خدمت سره یې په خپله تماس ونیول پروس کال او دوی وویل چې موږ حاضر یو چې خپل مراکز د عامه خدمات په آسان خدمت کې پرانیزو او هلته فعالیت وکړو او تر اوسه پورې په دې عرصه کې ډېر زیات کار هم شوی دی. د آسان خدمت ټیم دلته راغلي، زموږ پروسیجرونه یې مطالعه کړي، د آسان سازي په برخه کې، د اتومات سازي په برخه کې فعلا هم عملا ټیمونه دلته کار کوي. موږ آسان خدمت سره په تماس کې یو، موږ 100% ژمن یو، کاملا آمادګي لرو، آمادګی‌ګانې زموږ اوس هم دوام لري. امیدوار یم او تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ به د اولینو اداراتو د جملې څخه یو چې په آسان خدمت کې به خپل دفترونه پرانیزو. پیغام دا دی چې هر انسان خپل په ژوند کې سهولت غواړي، آسان خدمت تاسو ته سهولت راوړي، د آسان خدمت نه حمایت وکړئ.